ځکه زما ورونو امام مهدي صاحب چې راسي هغه الواوي نه خیراتي، هغه مجاهد دی. مهدي چې راځي هغه مجاهد دی. نو که زموږ او ستاسې دغه د میمي ډیډي طبیعتونه وه، نو زما داسې ګمان کېږي چې اول وار به یې موږ مقابل کې ودرېږو. او عیسی علیه السلام چې راځي، عیسی علیه السلام هم مجاهد دی، د جهاد لپاره راځي. عیسی علیه السلام دلته نور بل کار نه کوي، د کفر په مقابل کې راځي او مجاهد به وي عیسی علیه السلام. نو که زموږ او ستاسې په طبیعت کې د جهاد خبرې نه وي، فکر مو جهادي نه و، نظریه مو د مجاهد نه وه، زما ورونه په دې عقیده باندې بیا سړی د هغو نسي ملګري کېدلی. ځکه دا تذکره به چې موږ سره وکړو د قرآن عظیم شان، خصوصا د دغو دوو سورتو ترجمه د هر مؤمن زده کړي، د سورت توبې او د سورت انفال. دا دوه سورتونه دونه ضروري دي، دونه ضروري دي لکه د انسان ایمان او عقیده چې څونه ضروري ده. په دې دوو سورتو کې الله تبارک وتعالی موږ ته دا ځایونه ښوولي دي چې داسې د جهاد حالت یې راته ښوولی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حالات، د صحابه کرامو حالات. الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسې ټوله مجاهدین کړي.